أقدمي يا هيئة الأمر وأزيلي ظلمة النكر، لا تهابي كل ذي حقد. محترم شیخ صاحب یو ورور سوال کړی دی چې وهابیان چې اوس په بعضی ځایو کې سته، نو د همدغه وهابیانو سره د خلکو تعلق څنګه دی؟ همدا شان د وهابیانو سره کومک څنګه دی؟ او همدا شان په وهابي پسې لمونځ څنګه دی؟ لا تراعي حرمة العرض، أقبلت والدين مطلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دې ورور د سوال په جواب کې ووایم چې د وهابي سره هیڅ قسم کومک روانه دی او نه یو قسم تعلق سره روا دی. یعنی د وهابي سره ناسته ولاړه، د وهابي سره دوستی کول، د وهابي امداد کول، دا شی هم جایز نه دی او همدا شان په وهابي پسې لمونځ هم نه کېږي. دا ځکه چې زموږ د وهابیانو ترمنځ ډېره فاصله ده. زموږ د وهابیانو ترمنځ اختلاف یوازې په دې کې نه دی چې دا پلانی شی اولا دی یا اولا نه دی. یعنی دا شی نه ده چې یو شی موږ اولا بولو دی نو اولا نه بولي، دی خلاف الاولا بولي. دا د اولاو نه عدم اولا او خلاف الاولا اختلاف نه دی، بلکې دا زموږ د دې اختلاف په اصولو کې دی، زموږ د دې اختلاف په روا او ناروا کې دی، حتی زموږ د دې اختلاف په عقایدو کې دی. د مثال په ډول څو شیان دي چې هغه دیگر سره شرک بولي او موږ یې مشروع کارونه بولو، جایز کارونه یې بولو. د مثال په ډول تبرک دی، موږ یې جایز بولو، مشروع یې بولو، دی شرک بولي. او توسل دی په ذوات فاضله سره الله عز وجل ته، دا دی شرک بولي، موږ دا جایز بولو، مشروع یې بولو. تعویذ دی، دا دی شرک بولي او موږ یې مشروع بولو، جایز یې بولو. دې ته ورته نو بیخي ډېرې مسلې سته. د یو شیخ سره مرشد سره بیعت کول دا دی حرام کار بولی یا شرک بولی العیاذ بالله، او دا کار موږ مشروع بولو، جایز یې بولو. حتی دی ټول تصوف شرک بولی. په یو مذهب کې اوسېدل موږ واجب کار بولو د یو غیر مجتهد سړي دپاره، او دی دا شرک بولی، نعوذ بالله. نو دې ته ورته مسایل بیخي ډېر دي، نو زموږ د دې ترمنځ بیخي ډېره فاصله ده. ګورې عقایدو کې هم زموږ د دې اختلاف شته. اوس د دې عقیده یوه عقیده درته وایم، هغه دا ده چې الله عز وجل پر عرش دی، عرش د الله عز وجل مکان دی، الله عز وجل ته دی اندامونه ثابتي، الله عز وجل دی جسم بولی، نعوذ بالله، عرش ورته مکان بولی. نو دا د مجسمه و عقیده ده د دې وهابیانو. وهابیان په دغه عقیده سره مجسمه دي، او د ټول اهل سنت والجماعت زموږ عقیده دا ده چې الله پاک لره جسم نسته، الله پاک د مکان څخه منزه دی، الله پاک د یو معلوم جهت څخه منزه دی، الله پاک لوړ جهت ته بولي، پر عرش یې بولي. نو موږ الله پاک د دې شیانو څخه منزه بولو، د جسمیت څخه منزه بولو، د مخلوق د صفات څخه الله پاک منزه بولو، الله پاک د مکان څخه منزه بولو، د معلوم جهت څخه منزه بولو. دا د ټول اهل سنت والجماعت عقیده ده. نو دی په عقایدو کې د ټول اهل سنت والجماعت سبیل دي. نو د داسې خلکو سره باید هیڅ قسم تعلق ونه ساتل شي. دا خلک اهل الاهوا دي، دا خلق د سلف صالحینو پیروي روانه بولی، د فقهاو تقلید دی جائز نه بولی، حتی حرام یا شرک بولی. د فقهاو پیروي دی شرمیږي، هغه د خل د ځانو د پاره دی عار او شرم بولی. نو دا خلق د سلف صالحینو پیروان نه دي، دا خلق د خپلی هوا تابع دي، دا خلق اهل الاهوا بلل کیږي، دا خلق مبتدعين دي. نو په داسې خلکو پسې لمونځ هم نه کېږي. عمدة القاري د بخاري شریف شرحه 5 جلد 213 صفحه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه نقل راغلی. داسې نقل دی: وکانه ابو حنیفه رحمه الله لا يرى الصلاة خلف المبتدع ومثله عن ابي يوسف رحمه الله. و امام ابو حنیفه رحمه الله په مبتدع سره په لمونځ جایز نه باله. همدغه نقل د امام ابو یوسف رحمه الله څخه هم راغلی. نو دا د زموږ د مذهب امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف رحمهم الله
چې دا شیخین دي موږ مذهب کې چې شیخین ذکر شي دي دوه مراد دا دی وای په دا مبتدع او اهل الاهواء المنځ جائز نه او همدا شان په فتح القدیر 303 صفحه والجلد هم دا شی عبارت راغلی دی. وروى محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز. دا هم دغه روایت امام محمد دا ابو حنیفه رحمه الله او امام ابو یوسف سنقل کړي چې د اهل الاهواء شاته المنځ جائز نه دي، یعنی هغه کسان چې د نفسي خواهشاتو تابع دي لکه دغه وهابیان په دغه پسې المنځ جائز نه دي. دا د امام ابو حنیفه امام ابو یوسف رحمه الله صدا نقل راغلی، دا نقل امام محمد کړي رحمه الله. فتح القدیر اول جلد 304 صفحه. دا چې په جنو کتابو کې لیکلي د مذهب چې په فاسق او مبتدع بسلمون صحیح دي خو چا بدعت کو پرتنی رسیدلی دا شرط لري، په هغه صورت هم په وهابي په باید سره المنځونه کې ځکه دا خو مبتدع دي فاسق دي د شک وتلی، ځکه هغه فقها چې جواز وایي خو د کراهت سره نو یعنی المنځ په مکروه بولی، نو دا هم یو فقهي مسله ده چې المنځ د کراهت سره ادا شي، هغه المنځ باید بیرته راوګرځول شي. خو به هر حال په دغه وهابیانو سلفیانو یا چې غیر مقلدینو سره یادیږي یا په اهل حدیث سره یادیږي، دا ټول یو شی دی، دغه په المنځ نه کیږي، په دې په بل منځ نه کوي، د دې سره به هیڅ قسم تعلق نه ساتي. والسلام. كم فتاة في الردى تمضي لا تراعي حرمة العرض، أقبلت والدين مطلبها وازدهت في روضة الطهر.